د پلخشتي جومات د پلخشتي جومات د افغانستان له پخوانیو جوماتونو څخه دی چې د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې موقعیت لري چې یوې خواته چهارچته د کسابانو کوڅه، کتاب پلورنځي، مرادخاني او باغ علي مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده، زرګري، منډیي او د نادر پښتون جادي څلور لارې موقعیت لري. د پلخشتي جومات په کابل کې د شاید دوشمشیره له جومات څخه وروسته دوهم جومات دی چې کله عرب د اسلام د مقدس دین د خپرولو لپاره کابل ته راغلل نو د دوی لخوا بنسټ ایښودل سوی دی. تاریخ لیکونکي داسې هم وایي چې دلته مخکې یو معبد موجود و چې د وخت په تیریدو سره له منځه تللی و چې وروسته د عربو لخوا د یاد اوران معبد ځمکه اواره او پر ځای د پلخشتي جومات جوړ سو. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړي نورالله کوثر ازادي رادیو ته داسې ویلي دي. لومړی مسجد شاهد شمشیره او د قیس ابن لیث په واسطې سره کېښودل او بیا دا مسجد د سیند له غاړې دلته یو معبد و، هغه معبد ختم کړ او د هغې په ځای باندې دلته مسجد بنا یې کېښودله. دا ساحه چون تیاره آماده وله د عبادتګاه لپاره، دې نه عبادتګاه او مسجد جوړ کړ. د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی ده. ښاغلي کوثر زیاته کړې چې وروسته د پلخشتي جومات ته ډېره پاملرنه د تیمورشاه دراني د سلطنت په وخت کې وسوه چې د جومات لپاره د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار په 1180 هجري قمري کال کې پیل کړ، خو د نیشاپور، سیند او بلوچستان خواوته د تیمورشاه دراني د اوږدو سفرونو او ځینو نورو عواملو لکه د وزیرانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله د پلخشتي د جومات د ودانۍ کار نیمګړی پاته سو، خو د تیمورشاه دراني تر وفات وروسته د زوی شاه زمان لخوا په 1214 هجري قمري کال کې د پلخشتي د جومات د ودانۍ کار هم بشپړه سو. همداراز تاریخ پوهان وایي چې دغه جومات ته مخکې د سیند د غاړې جومات ویل کېدل او وروسته ځکه د پلخشتي جومات نوم ورکړ چې د تیمورشاه دراني د سلطنت په وخت کې د پلخشتي جومات ته نږدې د کابل پر سیند په کندارۍ معمارۍ له پخو خښتو او ګچو څخه پل جوړ سو چې له همدې امله بیا دغه جومات هم د خلکو لخوا د پلخشتي په جومات سره مشهوره سو. په دې اړه پوهان رازقي نړیوال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي. پلخشتي جومات چې دی او د پلخشتي پل دا دواړه تقریبا هم عصر دي. ورته ولې د پلخشتي جومات وایي؟ هغه په دې معنی چې دا پل چې دا د پخو خښتو نه جوړ شوی. د پلخشتي جومات چې مخکې دلته باغ موجود او لښتي موجود او دلته بعضې کورونه موجود. د پلخشتي د جومات ښې خواته دغه شرقي خواته دراني تیمورشاه په وخت کې د دراني کورنۍ د پاچاهانو لپاره یو ماڼۍ هم په نظر کې ونیول شوله. په خپله د دې جومات کار هم شروع شو. محوطه د دې چې ګر چاپېر دا دیوالونه د دې رواقي وو، 88 متره د اوږدوالی درلودو او په دې کې په کوفي او نستعلیق خط باندې د قرآن عظیم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپله د هغې خطات چې وو د افغانستان ډېر مشهور خطات چې هغه پوپلځایي وو او د هغې په واسطه باندې دا خطاطي وشوله. کله چې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال د کابل نفوس ډیر سو نو د امیر عبدالرحمن خان لخوا په 1180 هجري لمریز کال کې د پلخشتي جومات انګړ ته پراختیا ورکول سوه او یو بل مسجد پکښې جوړ سو چې یو منزل وو. 3 دالانه او 21 ګمبتې یې درلودلې چې د هرې ګمبتې په منځ کې یو لوی څراغ راځوړند وو چې تیل خاک یا د خاورو تیل به پکښې استعمالېدله. همداراز د جومات د دیوال پر بهرنۍ خوا د 88 مترو په اندازه په کوفي خط د قرآن کریم آیاتونه ولیکل سول. د جومات د داخلي او بهرنۍ برخې ګچکاري د هغه مهال د کندارۍ معمارۍ یو بل شاهکار وو چې په ډیر ښه او ښکلي ډول یې ترسره کړې وه. د جومات انګړ په عادي ډبرو سره په ډیر مهارت داسې ظریف او صاف فرش سوی وو چې د سنگ مرمر په څیر ښکارېدل. د جومات شرقي طرف او د کابل سیند پر لور د جومات لپاره 3 دروازې جوړې سوي وې چې د هرې دروازې پر سر ګنبته جوړه وه. د منځنۍ دروازې پر ګنبتې چې د نورو دروازو په پرتله لویه وه په آبي رنګ د اذان لپاره ځای جوړ سوی وو چې 8 خواوې یې درلودلې او په رواکونو سره ښکلي سوی وو.
د امیر حبیب الله خان د سلطنت پر مهال د پلخشتي د جومات انګړ ته نوره پراختیا هم ورکول سوه او د جومات د ودانۍ پر سر یو بل منزل هم د لرګیو څخه په ډیر ښکلي ډول جوړ سو چې چت یې په اوسپنې سره پوښل سوی و. په 1403 هجري لمریز کال کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان لخوا په پلخشتي جومات کې د ماشومانو لپاره یوې مدرسې هم په فعالیت پیل وکړ. د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې هم د پلخشتي جومات په ودانۍ کې یو شمېر نور اساسي کارونه وسول او د لمونځ کوونکو لپاره د اوداسه مناسب ځای برابر کړ. د جومات ملا امام، مؤذن او خادم ته معاشونه حواله کړل. خو د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه لخوا په 1440 هجري لمریز کال کې د پلخشتي جومات ته نوره پراختیا ورکول سوه او د اسلامي هیوادونو د عصري معمارۍ په سبک کې د جومات د اوسنۍ ښکلي او عصري ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل چې د 1445 هجري لمریز کال د اکرب پر 4مه کار بشپړه او پرانیستل سوه. د پلخشتي جومات اوسنۍ ودانۍ چې په 2 پوړه کې جوړه سوې د مینار لوړوالی 2 متره او ګنبته چې آبي رنګ لري 18 متره لوړوالی لري چې د کابل له ډیرو لیرو سیمو څخه معلومیږي. د پلخشتي جومات اوسنۍ ودانۍ په یو وخت کې د 3000 لمونځ کوونکو ځای لري او د جومات ټول رواکونه، زینې، دهلیزونه او دیوالونه په شفاف رنګه سنگ مرمر باندې ښکلي سوي دي. د جومات د لوی ګنبدې په منځ کې یو لوی کوروي شکله کندیل ځوړند دی چې 1600 کیلوګرامه وزن لري او 300 ګروپونه پکښې ځای پر ځای او روښانه سوي دي. همداراز د جومات ودانۍ د مرکز ګرمۍ په سیستم سره مجهزه سوي او د لمونځ کوونکو لپاره د اوداسه او لمانځه ټولې اسانتیاوې پکښې رامنځته سوي دي. د جومات د ودانۍ د 2م منزل د بهرنۍ خوا دیوال په لاجوردي کاشي باندې ښکلي سوی دی چې د قرآن کریم مبارک آیاتونه پرې لیکلي دي. همداراز د جومات د انګړ د دیوال رواکونه هم په کاشي باندې ښکلي سوي دي. د پلخشتي جومات ته هم د تیرو جګړو او زلزلو له امله ډیر زیات زیان اوښتی و چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونې د بیارغونې کارونه په 1499 لمریز کال کې د ښار او کور جوړولو وزارت لخوا پیل سوه چې د جومات ودانۍ په پخواني شکل سره یو ځل بیا په اساسي ډول سره ورغول او د بیارغونې کار یې په 1498 هجري لمریز کال کې بشپړه سو.